السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الحمد صلات و سلام وروسته نیمه پیړۍ مو د مخه په ګران هیواد کې د داود خان دیکتاتور خپلسری جمهوریت د سرتنبه سردار په کابینه کې 8 وزیران او 12 والیان او 160 ولسوالان او د صدارت لومړی مرستیال د کمونیزم د الحادي ډلې غړي وو. د دې په وسیله د اسلامي نهضت تنکي مشران د دار په تخته وځړول او ځینې نور یې د زندان تورو تنبو ته ټېله کړه او ځینې نور یې له هېواده بیرون هجرت ته الویستل. په پای کې سردار داود خان د روسانو سره وران سو. په پای کې د ټولې کورنۍ له غړو سره د مرګ په خواږه خوب ویده کړل او خپل مزدوران یې په مستقیمه توګه د افغانستان د اقتدار په ګدۍ کېنول. وروسته بیا ټول ملت قیام وکړ. په نتیجه کې د شرقي پکت الحادي لښکرې مو هېواد ته راننوتې. 9 کاله یې له افغان ولس سره مخامخ جګړه وکړه. په پای کې په شکست محکوم او زموږ له هېواده ووتل. زموږ ملت ته ډېر زیان واړاوه. وروسته د دې نوکر الحادي نظام هم ړنګ او کابل د جهادي ډلو په لاس کې پرېوت. د 20مې پیړۍ وروستۍ برخه د شورویانو د اشغال په مهال لږ روښانه وه. د انقلاب په سر کې د پوهنتون استادان علما او پوهانو قرار درلود، مګر په تاسف سره باید ووایو چې د تیر تاریخ ترخې تجربې بیا تکرار شوې. د دواړو جهادونو د شوروي او صلیبي یرغل په مهال خپلمنځي شخړو کې زخ ډېر افراد ووژل شول. د شوروي اشغال په مهال ځینو جهطلبو د اقتدار وږو د قومیت او تاجک نشنالیزم لور ته نمول وهله. دوی نه یوازې پښتانه بلکې د خپل قوم د سر شخصیتونه هم له چاړه تیر کړل. ځینو افرادو د مذهبي تعصب لمن ونیوله. په ملت کې اختلاف رامنځته کړ. د لمانځه هیئت بدل او د فقه امامانو ته یې سپکې سپورې ویل شروع کړل. د ګران هېواد تاجک نشنالیستانو واک ته د رسېدو لپاره ناولي وسایل په کار واچول. له KGB سره یې اړیکې ټینګې کړې. د قدرت په نېشه مستو له مسکو او د افغانستان د کمونیست ګوند د تاجکانو پرچمیانو سره یو ائتلاف تشکیل کړ او ځان یې قدرت ته ورساو. د توپ ټانک او الوتکو څخه د خپلو مخالفینو د ټکولو لپاره کار واخیست. د اقتدار تږو لیونیانو مو پلازمینه په کنډواله بدله کړه. داسې هم شوي دي چې د کمونیست ګوند جنرالانو د نورو مجاهدینو د بدنامولو لپاره ټانکونه او توپونه د مجاهدینو سیمې ته نږدې راوستلي او بیا یې مخه ښار ته اړولې ده. په بېګناه ښاریانو یې ډزې کولې او په سلګونو کسان یې په سرو وینو کې رغړول. خلکو ته یې ښودله چې دا کار پلانکي سرته رسولی، هغه یې د بېګناه ملت د قاتل په توګه عنواناوه. له دې سره استخبارات، دفاع، داخله وزارت او د ټول هېواد واګې وو. د هېواد په پلازمینه کې د استخباراتو 40م ریاست د خپلو مخالفینو د شر شخصیتونو او مجاهدینو څخه ډک کړی و. ځینې ترور کړي او په شهادت رسولي وو. بیا د طالبانو تحریک کابل ونیو. د دې د وهلو او ډبولو لپاره د غربي استکبار لښکرې هېواد ته راننویستلې. هغوی به بمباري کوله. دوی به ورته ځمکنۍ جګړه پر مخ بیوله. د 20 کلونو اوږده موده جګړې نه وروسته د غرب لښکرې په توره تیاره کې زموږ له هېواده ووتلې او دوی هم له ځانه سره بوتله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا